قدرمندو دوستانو، مهم هدف د موږ له دې سیرت له خپرونو نه دا ده چې یو څه ناڅه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوند و زندگی او د صحابه و ژوند و زندگی له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وپېژنو، چې د اسلام یو څه قدر راته معلوم سي، د پیغمبر او د صحابه یو څه قدر راته معلوم سي. اوس مو هسې هوایي دا خبره په خولو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه الله جل وعلا دې دا په عملی بڼه موږ او تاسو ته بدله کړي چې وی پیژنو او عمل ورباندې وکړو. قدرمندو دوستانو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغې خبرې ته به یوه اشاره کوو چې د له مکة المکرمې نه دی د طائف په طرف باندې لاړل او له طائف نه څنګه بیرته راواپس ول او په طائف کې څه واقعې له پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وسولې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې خنډ واقع سول. دوستانو، د مکې مشرکینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې 5 کال 4 کال چې کله وخت کې دعوت جاهري شروع سول. موږ تاسو د مکې مکرمې 14 کاله ژوند د نبی علیه الصلاة والسلام په 3 تقسیمه کړی. اول 3 کلونه د نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې تقسیم سوي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام به پټ او صحابه و به پټ دعوت کول، پټ څوک ورباندې نه خبرېدل، حتی چې صحابه و به چا ایمان قبول کړی و اسلام قبول کړی و نو یو په بل باندې به نه خبر، دومره په پټ حالت کې. 4 کال چې سول و 4 کال کې الله جل وعلا د بعثت په 4 کال کې الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل وانذر عشیرتک الاقربین، خپل قریبان دي وبیروا، دعوت ورکړه. لدین وروسته الله جل وعلا ورته وویل چې اوس عام دعوت پسې شروع کړه، فاصدع بما تؤمر، دغه څه اوس ښکاره کړه، دا دعوت دې ښکاره کړه، نور یې پټ مه کوه. نو 4 کال کې چې کله دا دعوت ښکاره سول، 5 کال د 6 کال تر سره پورې د مکې کفارو مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې عجیب عجیب کارونه وکړل. هیڅ کار پرې نه ښودل تر څو د نبی علیه السلام مخه ونیسي، تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او د صحابه او د ایمان د راوړلو مخه ونیسي. بعضې سببونه ما درته، بعضې حالات مې درته وښودل. دوی بعضې ګروپونه جوړ کړي ول. یو ګروپ یې د دې دپاره جوړ کړی و چې پیغمبر علیه السلام په خلاف خبرې وکړي، بل ګروپ یې د دې دپاره جوړ کړی و چې د محمد رسول الله توهین وکړي، بل ګروپ یې د دې دپاره جوړ کړی و چې صحابه و توهین و سپکاوی وکړي، کنځلې ورته وکړي، بد ورد ورته ووایي. یو ګروپ یې بیا د دې دپاره جوړ کړی و چې کوم کسان به له مسلمانانو صحابه و سره کېنستل یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته به یې زړه مایل سوی و، د اسلام خواته به یې زړه مایل سوی و، نو د دې په خلاف باندې ګروپونه جوړ کړي چې تر څو هغه وکنځي، توهین یې وکړي، سپکاوی یې وکړي، بېعزتي یې وکړي، چې بیا د رسول الله او د صحابه و خواته لاړ نه سي. په دې ځای کې زه یوه واقعه درته بیانومه. بارک الله فیکم، رب جل وعلا مو سره لوړې کړه. یوه عجیبه خبره هغه دا ده، نضر بن الحارث دا په قریشو کې یو سرسخته دښمن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې چې دوی کوم کارونه وکړل، ناشنا کارونه یې وکړل. دغه یو کار پاته و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته داسې معلوم ول چې کله به رسول الله د قرآن عظیم شان تلاوت کول او محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم به دا دین بیانول، نو په دوی باندې به ډېر زیات بد لګېدل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخنیوي دپاره بې حالې ځلې کولې. نو دغه نضر بن الحارث راولاړ سول، د مکې کفارو مشرکینو ته ویل وایي تاسو خو هغه خلق قیاسه چې همدغه محمد ته مو صادق ویل، امین مو ورته ویل، اوس څنګه یو شی ورباندې رانازل سول، هغه وایي زه پیغمبر و رسول سوی یم، نو تاسو اوس هغه ته څوک ساحر ورته وایي، څوک جادوګر ورته وایي، څوک کوډګر ورته وایي، څوک لیونی ورته وایي، څوک څه خطاب ورته کوي. نو ده ورته وویل وایي د الله په ذات قسم، قسم په الله، قسم په الله چې نه ساحر ده، نه کوډګر ده، نه جادوګر ده، نه لیونی ده، هیڅ څوک نه ده، هیڅ څوک نه ده.
او دته چې یو څه شی راځي دا یقینا یو داسې شی ده چې حیرانونکی ده. تر دې اندازې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندل. دا بعضې انسانان لکه چې څوکه د رسول الله سیرت لکه چې بد در باندې لګېږي چې په تیښته باندې بریالی کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. منافقین خو همدغه جوسوي چې د پیغمبر علیه السلام هغه پیژندلو ته د تیاري نه وي، ټیم ورته نه لري، وخت ورته نه لري. همدا د منافقینو لویه نښه او نښانه ده چې د دین مجلس به ورباندې بد لګېږي. بالکل. په دغه وخت کې دغه نضر ابن الحارث پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله د قرآن تلاوت کول نو ډیر عجیبه خوند به یې کول، خلقو ته به یې خوند ورکول. نو دغه یو کار شروع کړل، لاړل عراق ته لاړل. چیرې لاړل؟ عراق ته لاړل. په عراق کې د رستم او د اسفندیار قصې زده کړلې. د چا؟ د رستم او د اسفندیار قصې زده کړلې. راغلل بیرته مکې ته. کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې کفارو ته دعوت ورکول یا به د باندې خلقو ته دعوت ورکول، دغه نضر ابن الحارث دا ملعون به پسې ول چې نبی علیه الصلاة والسلام به کله خبرې ختمې کړې دی به راولاړ سول او د دغه اسفندیار او د رستم قصې به یې ورته شروع کړلې، تر څو د رسول الله هغه دعوت د خلقو په اذهانو کې ورته ګډوډ کړي. الله اکبر. د قرآن او د توحید درسونه د خلقو په اذهانو کې ورته څه شي کړي؟ ګډوډې کړي ورته، تر څو خلق د محمد رسول الله په خبرو باور ونه کړي. او بیا به یې خلقو ته ویل وای ای خلقو دا محمد چې ده له ما نه ښې خبرې نسي کولی، له ما نه ښې قصې نسي کولی، وګورئ زه څنګه قصې درته کوم. بیا د دې تر څنګ دغه نضر ابن الحارث بعضې سندرغاړي هم ورسره راوستلې وې، له د عراق او له فارس او د شاوخوا له منطقو نه یې سندرغاړي او ډمانې ورسره راوستلې وې. یو څو خبرې درته کوم، بدې مه در باندې لګوئ، بدې مه در باندې لګوئ. په دا نن زمانه کې د دین او د علماو او د قرآن او د شریعت د غوښتونکو خلقو په خلاف باندې همداسې سازشونه اوس هم روان دي. که تاسو خیال کړی وي دغه عامو شیو کې غیرتمن شایسته، په دین مین شایسته، خو په غلط روان کړي دي. که تاسو خیال کړی وي د هغوی د اسلام خواته چې لږ مائله سي، نو دوی له ځانونه یا صیغه او متعه یا د دوی په شکل باندې نور شیان ورته روا کړي دي، تر څو هغه خپل ځوانان راقابو کړي او وی ساتي په دې ګمراهي او ضلالت کې یې وساتي. دغه نضر ابن الحارث دغه ډمې سندرغاړي راوستلې وې چې کوم کسان به د رسول الله خواته مائله سول، د اسلام مبارک دین د قرآن د شریعت خواته به مائله سول، نو دغه ډمې سندرغاړي به ورپسې ولېږلې د هغه خواته، تر هغو د هغه ذهن بیرته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه راواړوي کوم طرف ته؟ د دې ډمتوب او د دې رسالت او د خباثت خواته یې راواړوي. که تاسو خیال کړی وي د تیرو کلونو کې په افغانستان کې یا دا اوس په پاکستان کې یا په بعضې نورو هیوادونو کې د مسلمانانو د ذهنونو د خرابېدلو دپاره همدغسې ډمتوب او رذالت او فسق او فساد شروع ده، تر څو د مسلمانانو ذهنونه د اسلامي نظام، د قرآني نظام، د شریعت، د نورو شیانو له خوا نه یې راوګرځوي. په افغانستان کې خو اوس الحمدلله د الله عظیم رحمت سوی ده، الله رب العالمین دې په دې نورو اسلامي هیوادونو باندې رحمتونه وکړي. که تاسو خیال کړی زه د افغانستان د تیرو کلونو یو مثال درکړم، او دغه مثال د نن زمانه کې په بنګلادیش او پاکستان او په نورو هیوادونو کې اوس موجود دي او ستا په افغانستان کې الله ختم کړل. ورې یو ګروپ یې جوړ کړی و د ستاره افغان په نامه باندې، د ستاره افغان په نامه باندې دا ډمان او ډمې بیا سره را یوځای کولې، بیا یې د هنرمندانو نومونه ورکړي ول. د چا نومونه؟ د هنرمندانو. بیا د بیا ډېره مافې دلته دغه ورونه او خویندو په مخ کې د حیا ډېره وي، نو د چا چې به د شاخوا ډېره غټه وه په دې ډمو کې دا به یې پر مخ کولې، او د چا چې به په دې نورو ډمانو کې ښه دغسې انګریزي شکل درلودل یا بیا انګریزي عادات درته درلودل، بیا به یې دا را مخکې کول. دا د څه شي دپاره چې د ځوانانو په ذهن کې اسلامي روحیه له منځه یوسي، هغه قرآني او د اسلامي نظام روحیه له منځه یوسي. همدغه ډمتوب او رذالت او خباثت
موږ ستاره قرآن مو ونه لیدل، ستاره احادیث رسول الله مو ونه لیدل، ستاره های د صحابه مو ونه لیدل، خو د انګریزانو ستاره افغان مو ولیدل چې دا ډمې وډمان بیا راوستل دي د مؤمنانو مسلمانانو ذهنونه بیا ورباندې خرابول. همداسې اوس تاسې د پاکستان ته وګورئ، همدا ډمتوب، همدا رذالت، همدا خباثت اوج ته پکې رسېدلی ده. په هر ځای کې ډمتوب. تاسې وګورئ دا نن د مسلمانانو د عقایدو د کمزوري کېدلو دپاره له دې دریم مخلوق نه چې اجراګان د څه قسم پیدا ځینې اخیستلی کېږي. الله اکبر. اله العالمین دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي. نو دغه نضر ابن الحارث همدغسې د رسول الله په خلاف، د قرآن په خلاف، د شریعت په خلاف باندې ښځې راوستلې تر څو هغه خلق چې د رسول الله د اسلام د مبارک دین خواته مائله سوي دي او د توحید دین قبلوي، نو هغوی به ورباندې رامنع کول. نو دغه آیاتونه د ده په باره کې رانازل سول په سورة اللقمان کې، ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. دا آیاتونه د دغه نضر ابن الحارث په باره کې رانازل سوي دي. نو دغه نضر ابن الحارث دومره تکلیف رسول الله ته رسول چې د دې اسپندیار او د رستم قصې به زده کړې وې او دا به دی راتلل د رسول الله مخالفت به ورباندې کول، یا به د مسلمانانو چې اسلام ته به زړه مائل سوی وي، د انسانانو د مشرکینو زړه به اسلام ته مائل سوی و، نو د هغوی ذهنونه به په څه شي ورخرابول؟ په سندرغاړو باندې، په ډمانو باندې، په ډمو ښځو باندې، په دې باندې به د دوی ذهنونه ورته خرابول چې تر څو د رسول الله خواته لاړ نسي او د رسول الله په خبرو باندې باور ونه کړي. اکبر. قدرمندو دوستانو، د دې ترڅنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د دعوت په لاره کې تکلیفونه ډیر زیات ول. څه شی ول؟ د دعوت په لاره کې تکلیفونه ډیر زیات ول. اله العالمین د رسول الله حقیقي امتیان او د ما مخلص ملګري چې په اخلاص او په صداقت دلته راغلي دي، اله العالمین د رسول الله حقیقي امتیان مو جوړ کړه، د رسول الله حقیقي پیروان مو جوړ کړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت او للاسو د حوض کوثر عبور نصیب کړه یا رب العالمین. آمین. قدرمندو دوستانو، دا تکلیفونه دی اندازې ته راورسېدل، دومره اندازې ته راورسېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اړه باندې د مکې مشرکینو سخت تصمیمونه ونیودل. کله چې حمزه رضی الله عنه اسلام قبول کړل او عمر الفاروق رضی الله عنه اسلام قبول کړل، دوی مخامخ په هغوی باندې حمله نسوی کولای، ځکه هغه ډېر قوي انسانان ول. خو د دې ترڅنګ ابو طالب ته به راتلل، هغوی ته بیا بار بار خبرې کولې چې وګوره دا وراره دې منع کړه، دا وراره دې دغسې کړه، وراره دې څه شی غواړي، وراره دې هغه غواړي، موږ بیا ورکړو، خو له دې دې تیر سي. خبره دې ته راورسېدله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لمانځه ته نه پرېښودل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبادت ته نه پرېښودل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى د ابو جهل په شمول دا آیاتونه د دې کفارو په باره کې رانازل سوي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بې لمانځه ته نه پرېښودل، عبادت ته به یې نه پرېښودل. د دې ترڅنګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام بې له لمانځه نه منع کول، اقرأ باسم ربک الذي خلق، اخري آیاتونه یې همدغه د ابو جهل په باره کې رانازل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم اخیری بچی په همدغه شپو کې وفات کېږي، عبدالله. څوک وفات کېږي؟ عبدالله وفات کېږي. کله چې دا وفات سول، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له بعثت نه مخکې دغه یوه واقعه هم در سره یاد وساتي چې کله په سیرت کې درته راسي، نو انشاء الله الرحمن که خدای کې ویل ډېر څه به ترېنه زده کړي او په در به درته وخوري. او دا روافظو مجوسیانو ته او دغه د سپو پرېمینځونکو د کلیسا مزدورانو ته وایمه، دلته غوږ ونیسئ. که غوږ نه نیسئ او غواړئ دا خپرونه سره اخوا دېخوا کړئ، اله العالمین مو په دغو ګوتو کې د دغه قرآن په برکت د سرطان دانې پیدا کړه. د دې قرآن په برکت مو په داسې عذابونو ګرفتاره کړه، په داسې عذابونو تاسې او د تاسې فامیل چې مؤمنان مسلمانان درنه خلاص سي، په داسې عذابونو مو رب العالمین جل وعلا د دې قرآن په خاطر ګرفتاره کړه. تاسې او چاسې دا تربیه درکړې ده. آمین. دا خپرونې ته غوږ نیسئ، غوږ ونیسئ، که غوږ نه نیسئ، اله العالمین مو د دې قرآن په خاطر باندې. او دلته د رسول الله خیرام درته ښیمه چې بیا کله داسې ونه سي رسول الله چاته خیرا نه ده کړې. زه د الله په ذات قسم، لکه رسول الله چې د ابولهب له زوی نه په تنګ سول،
ای مجوسیانو روافضو د کلیسا مزدورانو اله العالمین مو د دې قرآن په خاطر په دغو ګوتو کې د سرطان دانې پیدا کړ. اله العالمین مو د دې قرآن په برکت باندې په داسې عذاب گرفتار کړه چې د مسلمانان در نه بېغمه سي. تاسو د تاسې کورنۍ پوه شولاست؟ بالکل کاري ښه له بعثت نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دوه لورانې د ابو لهب زامنو ته په نکاح باندې ورکړې وې. دغه دوه لورانې د نبي علیه السلام څه نومېدلې؟ رقیه ام کلثوم. او د ابو لهب زامن چې وو عتبه او عتیبه نومېدل. عتبه او عتیبه. پیغمبر علیه السلام دا یې کوزدن فقط سوي و واده یې نه ده سوی. ښه کوزده یې سوي وه واده یې نه و سوی. خو پیغمبر علیه السلام چې کله مبعوث شول دغه ابو لهب ملعون دومره د پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم مخالف ول چې 3 کلونه رسول الله صلی الله علیه وسلم او په ټولو بني هاشمو باندې قریشو بندیز ولګول، محاصره یې کړل، مقاطعه یې ورسره وکړه. خو ابو لهب د مکې له مشرکینو سره آزاد ګرځېدل، راګرځېدل، ځکه چې له هغوی سره ولاړ ول. په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مبعوث شول او دعوت یې شروع کړل او د دعوت چې میاشتې و کلونه کېدل، ابو لهب ملعون خپلو زامنو ته ورته ویل وایي د ده لورانې ورطلاقې کړي، یعنی پرېږدي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دواړه لورانې رقیه او ام کلثوم رضی الله عنهن چې بیا دواړه یو عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړي دي. دا دواړه هغه د دوی چې خطبه سوي وله زمن یې ورغله نبي علیه الصلاة والسلام ته یو چې د تا لورانو سره موږ نکاح نه کوو. خو د ابو لهب په دغه زمنو دوه زمنو کې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورغلل، چونکې د ابو لهب په باره کې اوله مخالفت چې ابو لهب له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړل په تیرو خپرونو کې چې نبی علیه السلام مجالس خپله بني هاشم راوتل 45 کسان، نو ابو لهب ورته ویل چې موږ له تا سره نه یو ولاړ، دا دین مین دې پرېږده، موږ دې له کفارو نسو ساتلی. یو د ټول مخالفت په همدې کې و. بیا چې د صفا په غره باندې اوله سره الله ورته وویل چې فصدع بما تؤمر، اوس دعوت په جهر باندې کړه، پټې مه کوه. نو په دغه وخت کې چې د صفا په غره باندې نبي علیه الصلاة والسلام دعوت وکړل، نو ابو لهب ډبره راواخیسته، رسول الله ور باندې یو مثل وایي الهذا جمعتنا تبا لك، الهذا جمعتنا، هلاک چې د دې لپاره دې رايوځای کړي. نو اوس بیا تبت یدا ابي لهب وتب صورت پسې رانازل شو. په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده زوی چې کله د نبي علیه السلام لورانې ورطلاقې کړې د ابو لهب زامنو، نو دا یو زوی ورغلل، نبی علیه الصلاة والسلام یې تر قمیص راونیدل، د نبی علیه السلام قمیص یې ورته چیرې کړی مو او د نبی علیه السلام په مخ باندې لاړې ورته کړي ولې، یعنی په مخ یې لګېدلې نه دي الحمدلله، خو د هغه په طرف باندې لاړې ورته کړي ولې. نبی علیه الصلاة والسلام اسمان ته سترګې پورته کړلې، وایي اله العالمین د تا په دا سپو کې یو سپی ور باندې مسلط کړي او چې وی خوري او هلاکې کړي. په تکلیف شول پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دومره توهین او سپکاوی ورته وکړل. ای د ابو لهب زامنو دا دلته چې راسره یاسته، اله العالمین دې همدغسې عذابونه در باندې مسلط کړي چې د مسلمانان مو له غمه خلاص شي، مسلمانان مو له پریشاني وخلاص. امین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه خیره الله جل وعلا دغه ته قبوله کړله. دغه د ابو لهب زوی ته دی په شام باندې په سفر باندې روان ده، نو په شام کې یو غونډۍ راځي، نو دی قافله د تجارت روانه ده، له هغه نه وروسته دوی شپه کېږي بیده کېږي، نو کله چې ټول کسان بیده سول ده ته یې په منځ کې ځای ورته واچول. ابو لهب ورته ویلي و چې ګوره محمد درته خیره کړې ده، د هغه خیره قبلیږي، له ځانه سره دې خیال کوه. ده خپل هم دا ځان ورته معلومېدل چې ما ته په دې منځ کې ځای واچویه چې ما ته محمد خیره کړې ده، نو کېدای شي زه داسې پاتې نسم. سبحان الله ټول خلق بیده سول. کله چې ټول خلق بیده سول، الله جل وعلا یو زمری پړانګ ورته راوستل، ورباندې حواله یې کړل، فقط ورته راغلل، په دغه ټولو کسانو یې بوی ښکل، چاته یې ضرر نه رسول، ده ته چې راورسېدل دا سر یې له تنې نه داسې ځینې پرې کړل، نور زمری لاړل ترېنه.
الله اکبر. همدغه قرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم الته ورته قبول کړه. اله العالمین اله العالمین دا د کلیسا مزدورانو له تختیدلو د سپول پرې منځونکو تر دا دوه سپنګوسیو اې د محمد رسول الله ربه د موږ د خیرام د دوی په باره کې هم دغه سي قبول کړی دي تا د پیغمبر په خاطر یا رب العالمین تا د قرآن په خاطر یا رب العالمین په داسې عذابونو دوی او د دوی کورنۍ گرفتار کړي. اله العالمین د سړي زمن نه ځنې جوړیږي خو خپل مسلمان په زړه کې منافقین اله العالمین په داسې عذابونو دوی او د دوی کورنۍ اخته کړي چې د مسلمانانو د پاره د عبرت نه خو ګرځيږي یا رب العالمین یا ذل الجلال والاکرام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د ابو لهب زوی ته د خیره وکړه د خیره الله ورته قبول کړ. تر دې اندازې پورې د محمد رسول الله مخالفت ابو لهب کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په مسجد حرام مکه المکرمه کې ناس نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په څنګ کې ناسته د ابو لهب خزه سیده دا اروه نومیږي په ام جمیل باندې مشهوره ده. دا د ابو سفیان رضی الله عنه خور و د حرب لور ده. حرب ابو سفیان رضی الله عنه پلار سیده حرب ده د اسلام نه ده قبول کړی حرب لیکن ابو سفیان رضی الله عنه اسلام قبول کړی. یا ابو سفیان رضی الله عنه خور د ام جمیل باندې مشهوره ده د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې لیکن د دې اصلي نوم سیده اروه ده. دا ملعونه لکه څنګه چې ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات تکلیف رسول د خزیم امدغه تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ ناسته د ابو بکر صدیق رضی په خوا کې د په مسجد حرام کې نو د دې په لاس کې ډبرې ده د نبی علیه السلام طرف ته راغله. د چا طرف ته راغله؟ د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم طرف ته راغله. ابو بکر صدیق رضی الله پریشانه ده چې اوس تاسو نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ورسي. کله چې راغله نو ابو بکر صدیق رضی الله ته وایي چې د تا ملګری چیرې ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله ته وایي چې الله اعلم الله علم لري چې چیرې ده. وایي ورته ووایه چې تا په موږ پسې شعرونه ویلي دي دا تبت یدا ابي لهب وتب دغه صورت دوی ته شعرونه ښکاره کېدل. الله اکبر. او ورته ووایه چې ګوره ته په موږ پسې خبرې کوې دغه لاس کې چې مې کومې ډبرې دي که په مخه باندې راغلې په دې خولو دې ورباندې ولمه. دا د ابو لهب ښځه د رسول الله د تره ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مسجد حرام ابو بکر رضی الله سره څنګ په څنګ کېناسته. ابو بکر رضی الله وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دا ویني نه که اروپا هم نه ده اوس څه قصه ده خو دغه د پیغمبر علیه السلام یې په څنګ کېناست. سبحان الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبرې د دې ټولې اوري. وای ورته وایي چې له دې خبرو نه منع سه کنې په دې ډبرو دې په دې خولو باندې ولمه. او دغه شعرونه یې ورته وویل وای مذمما عصینا وامره ابینا ودینه قلینا. مذمما عصینا دا شعر چې کله ورته ویل چې ګوره که ته په موږ پسې شعرونه وایي نو زم شاعره یمه نو په تا پسې بیا موږ شعرونه وایو. د دې شعر مطلب دا موږ وایي د تا نه فرمانی وکړه او د تا او امره ابینا او د تا خبره نه منو او ودینه قلینا او نه د دا دین منو. دا لاړله دا تیزې خبرې چې وکړې لاړله بدې خبرې وکړلې لاړلې. نو په دغه وخت کې پیغمبر ابو بکر صدیق رضی الله ته وایي چې یا ام جمیل په خدای قسم که رسول الله شاعر هغه شعرونه نه وایي نه شعرونه زده دي نه شعرونه ویلي دي. وایي هغې ورته ویل سي صدقته دا ام جمیل په همدغه مرحله کې چې ډبرې راخیستلې تر دې اندازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معلوم وپېژندلې خو ایمان ورباندې نه راوړل. الله اکبر. دغه ام جمیل ته چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه کله شاعر دغه کله شعرونه وایي وایي صدقته رښتیا وایي هغه شاعر نه د شعرونه نه وایي. نو کله چې دا لاړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ راوړل وایي یا رسول الله یا رحمة للعالمین دلته ناس ولې دا څه قصه وه؟ نبی علیه السلام ورته ویل وایي دا الله په سترګو ړنده کړه زه نه لیدم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل وای آیا ای ابو بکر دا آیات فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما دی قرآن تلاوت شروع
وکړل نو قرآن چې کله وایي نو الله جل وعلا د ما او د دې په منځ کې پرده جوړه کړله ما لیدله خو دې نه لیدله الله اکبر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دوهم تکلیف د ابو لهب له کورنۍ نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام تر ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته قسم قسم نور تکلیفونه او پریشانیانې ورسېدې د دې ترڅنګ رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه او پریشان او د صحابه په حال باندې د صحابه په خبرو باندې چې خلقو به ورته کولې بدورت به ورته ویله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کوم تکلیفونه رسېدل قدرمندو دوستانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت په مسجد حرام کې مکة المکرمه په حرم شریف کې په لمانځه باندې سر په سجده باندې ایښی او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا روایت کوي کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد حرام ته لاړل او مسجد حرام کې په لمانځه باندې ودرېدل ابو لهب ورته ویل وایي ورسه د پلاني وخ حلال کړی ده هغه پیروان او هغه لړمون راوړی او په محمد رسول الله باندې ور واچوي نو دغه عقبه ابن ابي معيط دا ډیر ملعون انسان و دا ډیر خبيث انسان و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډیر زیات تکلیفونه رسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غاړه کې په سجده باندې پروت او د نبی علیه الصلاة والسلام په پوخو کې یا په غاړه کې همدغه پیروان یا دغه لړمون دی وخ ورغورځار کړل او دوی په خندا باندې شروع وکړل په زور باندې به خندل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په همدغه حالات کې فاطمه زهرا رضی الله عنها راغله او دغه ګندګي له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري کړل کله چې لري کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای کاشکې ما قوت درلودلی او بیا له دې نه وروسته دا دعا وکړه اللهم علیک بقریش یا الله ته هغه څه له قریشو سره وکړي چې د دوی حقدار وي دي هغه څه په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اللهم علیک بأبي جهل دا ابو لهب نه ده دغه ابو لهب او د ده په خوا کې چې بعضې نور خلقو دا همسایګانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شاوخوا کورونه چې نبي علیه السلام ته نږدې ول نو دوی به د مردار شوي ځناورو مردار مواد به یې راوړل لړمون وغیره ځوځان او دا شیان لکه د ابو لهب ښځې چې به هم دا کار کول نو دا به یې راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به تکلیف رسول ځوځان به یې په لاره کې ورته غورځول نبي علیه الصلاة والسلام ته به یې تکلیف رسول نو په دغه وخت کې چې ده دا ښېرا وکړه د دې کسانو نومونه یې واخیستل اللهم علیک بأبي جهل وعتبه وشیبه وولید ابن عتبه وأمية ابن الخلف وعقبه ابن معيط راوی وایي چې دا اوم کس نبی علیه الصلاة والسلام د نوم اخیستلی و دا نه مانه هیر سوی ده دی قسم کوي دغه امیه ابن خلف چې ده د هغه خبیث ول چې نبی علیه السلام ته به مخامخ کنځلې کولې بدرت به ورته ویل او د دغه امیه ابن خلف په باره کې ویل لکل همزة لمزه صورت را نازل سوی ده دا ویل لکل همزه لمزه او همزه مخامخ سپکو سپورو ته وایي او لمزه بیا غیبت او پیشه خبرو ته وایي د هغه یوه ناشنا قصه ده یوه ناشنا قصه یې ده وایي کله چې د دې دا نومونه واخیستل نو پیغمبر علی دغه صحابي وایي په خدای قسم د بدر په غزا کې مې دغه وسره کسان په هغه کویه کې ولیدل چې مردار وایي پراته وو چې نبي علیه السلام د دې نومان اخیستلي وو الله اکبر د بدر غزا ته چې لاړ شي د بدر میدان ته بیا په دې کې یو کویه ده هلته مسلمانان دا فکر کوي چې یوازې دلته ابو جهل پکې پروت ده ابو جهل پکې نه ده دغه ټول هغه لوی کفار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف رسولی و دلته ما په دې دعا کې چې نبی علیه السلام وایي اللهم علیک بأبي جهل او وعتبه وشیبه وولید ابن عتبه وأبي ابن خلف وعقبه ابن معيط دا صحابي وایي په بدر کې چې کله غزا پای ته ورسېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ورغلل د ابو جهل او د دې غټو کفارو خواته
یوه څا وه داسې دا کوپار راټولول د اویا د اکثریت په دې څا کې غورځولي دي نو د ابوجهل ډېر پړسېدلی و ملعون نه ورننوتل بدبویه سوی نو بیا په زور یې همدغسې دې کوهي ته ورغورځولی بیا نبي علیه الصلاة وسلام هماغلته ورته ویل وایي ای ابوجهله له ما سره چې مې کوم رب وعده کړې وه هغه وعده مې رب جل وعلا را سره پوره کړله او تا سره چې کومه وعده ما کړې وه هغه رب جل وعلا له تا سره پوره کړله نعره تکبیر الله اکبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې دوی ته یوه خبره وکړه چې ګوریا ای ابو جهله یوه خبره درته کومه زه چې څه غواړم الله جل وعلا به دا ښکاره کوي او د ما نصرت به الله کوي او تاسو به الله جل وعلا ذلیله کوي دا وعده په همدغه کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوپارو سره وکړه چې بیا په بدر کې الله جل وعلا رښتیا که په بدر کې به بیا درته راشي دا قصه دغه ابی ابن خلف سیده ابی ابن خلف او عقبه ابن معیط دا ډیر سرسخت دښمنان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه مخکې چې کوم نومونه درته واخیستل د شپږو کسانو دا ټول هغه سرسخت دښمنان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیر زیات تکلیف یې ورته رسولی نبی علیه الصلاة وسلام چې په شمول د ابو لهب هم پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره د ابی ابن خلف عقبه لنبی علیه الصلاة وسلام سره ناسو نو نبی علیه الصلاة والسلام دا دومره بې شرفه انسان و دا عقبه ابن ابو معیط دا دومره بې شرفه انسان و لنبی علیه السلام سره ناست نبی علیه السلام ورسره خبرې کوي دعوت ورته کوي دغه ابی ابن خلف دا هغه لوی کافر د پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک لمونځ قضا کړي قصدن په ورځ قیامت به له دغه ابی ابن خلف سره وایي الله حشر کوي دا هغه لوی کافر ده چې نبی علیه السلام په ډیرو روایتونو کې مثال ورکړی د رب جل وعلا دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي د دې ناشنا قصه ده دا مه هېروئ دا نومونه مه هېروئ دغه عقبه یو عتبه ده یو عقبه ده دغه عقبه د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ناسته دغه ابی ابن خلف ورته راغله هغه ورته ویل وایي ته له دې سره ناست یې ډېر سپکې سپورې ورته وویلې عقبه ته یې وویلې یعنې له محمد صلی الله علیه وسلم سره ولې ناست وایي زه دې څرغو بیا ملګرتیا در سره نه کوم تر څو چې د محمد رسول الله په خوا باندې لاړې ورته نه کړې په دغه وخت کې همدغه عقبه ملعون را ولاړ شول د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په طرف باندې لاړې ورته کړلې او د ده په باره کې بیا په 19مې سپارې په اوله صفحه کې آیاتونه د سره نازل سوي دي 19مې سپارې سورة الفرقان کې د دغه عقبه ملعون او د دغه ابی ابن خلف په اړه باندې الته آیاتونه دي سره نازل سوي دي قدرمندو دوستانو تکلیفونه خو ډیر زیات دي رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم ډیر زیات تکلیفونه دي کوم تکلیف به زه درته بیان کړم رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ډیر زیات پریشانی وسخت کې وسره مخامخ شول کله چې ابو بکر کله چې عمر الفاروق رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنهما دوی اسلام قبول کړل کوپار ډیر پریشان شول کله چې کوپار ډیر پریشان شول نو یو خو دعوت ښکاره سول بل منځونه په ښکاره باندې سول بل د مسلمانانو شمار زیاتېدل او حبشې ته یې هجرت کول چیرته د حبشې په طرف باندې هجرت کول او دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت کوونکی چې و هغه حمزه رضی الله عنه سو ورسره ابو طالب او ورسره عمر الفاروق رضی الله عنه سو نو کفارو ته ډیره سخت ویره پیدا سول چې دا به وسکو نو دوی خو مخابخ څه نه سوی کولی پیشه دا ټول تکلیفونه او پریشانانې را شروع کړل په دې تکلیفونو کې بعضې واقعات پاتې دي خو بیا به انشاءالله درته وکړم په نورو خپرونو کې ځکه 14 کاله د مکة المکرمې پاتې دي که نه اوس موږ تاسو شپږم کاله پورې رسېدلي اوس اووم کال شروع کېږي ښه په دغه وخت کې د بعثت اووم کال شروع سول اولی و لومړۍ شپې او میاشتې دي په دغه وخت کې د قریشو ټول مشران سره را یوځای سول سینه محمد له خپل کار نه منع کیږي او نه ابو طالب منع کوي نو دوی خو یو وار یوه مشوره کړې وه دا ټول کارونه یې وکړل چې ورته وایي چې ښځې غواړي پیسې غواړي بچي غواړي سره زر غواړي مشري غواړي دا ټول موږ تیار یو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه یو شی غواړم ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ووایه بس نور شی نه غواړم
کله چې نبی علیه السلام دا خبره ورته وکړله نو ابو جهل ورته ویل چې اوس موږ دا ټول بوتان پرېږدو اجعل الالهه موږ دغه ټول خدایان پرېږدو یو خدای ومنو په ډېر تمسخر سره یې مجلس ور پرېښودل. بیا په اخر کې دوی راغلل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو طالب ته ورغلل چې راسئ یوه جوړه سره وکړو صلح وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل چې داسې چل وکړه چې یو کال ته دې موږ په بوتانو پسې څه مه وایه خدایانو پسې او له موږ سره عبادت کوه یو کال به بیا موږ د تا د خدای عبادت کوو د تا د رب عبادت به کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې دا امکان نه لري د بوتانو عبادت د بوتانو سر ټیټېدل. نو په دغه باندې سورة قل یا ایها الکافرون الله جل وعلا را نازل کړل. قل یا ایها الکافرون ورته ووایه دغه کافرانو ته چې تا ته وایي چې یو کال د موږ د بوتانو عبادت کوو بل کال به موږ د تا د رب عبادت کوو. یا ایها الکافرون ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون هیڅکله به زه د تاسو د دغه څه عبادت ونه کړم چې تاسو یې عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو د ما د رب د عبادت کولو توفیق لري او نه کولی سي او نه تاسو د ما د رب یعنی که تاسو یو کال د بوتانو کې یو کال د ما د رب کې خدا خو عبادت نه سو خبره پوهیږي. نو دا صورت را نازل شو. دا ټول محاولې دوی وکړې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم سره. په دغه ځای کې به یادونه درته کوم ای مؤمنانو مسلمانانو د دین په لاره کې به بدنامي در باندې راځي تهمتونه به در باندې راځي ټاپې به در باندې راځي پسخن به در باندې راځي تهمتونه به در باندې راځي وای د پلاني ملکي جنټ د خرڅ شوی د غلام د نوکر د شهرت غواړي پیسې خلق ورکوي بل ملکي له شا ولاړ ده د ما ته د محمد رسول الله دا حال ما ته خو امتیان ما ته خو د پښو خاورې ما ته به څنګه نه راځي. بالکل دا تکلیفونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د بعضې تکلیفونه یې پاتې په بله خپرونه کې درته کوم. راځو دې ځای ته قدرمندو دوستانو اووم کال شروع شول. په اووم کال کې شروع شول چې دوی ټولې حربي استعمال کړلې د نبی علیه السلام توهین سپکاوی بد رد ورته ویل تهمتونه ورپسې تړل هغه د صادق الامین لقب کوډګرو جادوګرو په کاذب باندې بدلیدل العیاذ بالله یو کار یې پرې نه ښودل د رسول الله په مخالفت کې. نو راغلل ټول په جمع سره راغلل ابو طالب ته یې وویل وایي دا وراره دې موږ ته حواله کړ منع کوي نه دا وراره دې څه شی کړه موږ ته حواله کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو طالب بیا راوغوښتل نو له دې سره خبرې وکړلې. کله چې خبرې وکړلې ابو جهل ورته وایي چې وګوره قوم دې بې اتفاقه کړی ده په قوم کې د جنجال راوستلی ده په قوم کې د څه شی او څه شی کړي دي لکه دا نن زمانه کې چې موږ تاسو ته وایي دا قاري نه دی وایي په پښتنو کې بې اتفاقي پیدا کړي. نو ماته د پښتون کافر او د هندو کافر کوم فرق نشته په اسلام کې. ما ته د روسي کافر او د امریکایي کافر او د پښتون کافر په فرق نشته که په پښتو کې کافر ده که په امریکا کې کافر ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سیرت چې ما درته شروع کړی ده د الله خاطر وکړه لږ ویښ راته کینی محمد رسول الله ته وایي قوم دې بې اتفاقه کړل دا شک کار ده چې تا شروع کړی ده هلته په هر کور ته اوس اسلام ننوځي الحمدلله په دې وخت کې صحابه اسلام ته راځي زنانه و اسلام قبول کړی عمر الفاروق ابو بکر صدیق په اولو کې ده حمزه رضی الله عنه نور صحابه اسلام قبلوي نو دوی ډېر سخت وارخطا وو. کله چې دوی وارخطا شو نو همدغه غوښتنه وکړه چې دا وراره دې موږ ته حواله کړ. نو دوی سره وغوښتل ابو طالب نبی علیه الصلاة والسلام راوغوښتل مخامخ بیا خبرې شروع کړې. کله چې خبرې شروع کړې ابو جهل ورته وایي چې ته څه شی غواړې هر شي ته موږ تیار یو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د خبرو نوبت ورغلل یوه خبره یې درته کومه دا یاد وساتئ څومره عظیمه خبره یې ورته کړې ده. وایي یا عم خپل تر ته وایي ابو طالب ته وایي زه دې خلقو ته وایم چې یوه خبره مې ومنئ الله به مو د عربو د ټولو عربو مسیران جوړ کړي. یوه خبره مې ومنئ الله جل وعلا به مو تر پارسه پورې د ټولو عجمو مسیران به مو الله جوړ کړي. یوه خبره مې ومنئ. ابو جهل په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله سو مخکې ورته راودانګل چې لس خبرې به دې ومنو وایه خبره کوه ورته ویل وایه اساسي لا اله الا الله. تکبیر الله کله چې دا خبره ورته وکړله ابو جهل پورته غورځار شو
ابو جهل پورته غورځار شو. د نن زمانه کې چې موږ د روافضو ته وایي چې راسه قرآن در سره ومنه پورته غورځار شي، قرآن خواته نه راځي. د نن زمانه کې چې شیعه ورته وایي چې راسه د صحابو په اړه قرآن ته راسه، امهات المؤمنین د اهل بیتو په اړه قرآن ته راسه پورته غورځار شي، وایي نه موږ ته خټالوجي خبرې کوو. ابو جهل همداسې پورته غورځار شول، وایي څنګه موږ دا ټول خدایان پرېږدو د تا یو خدای ومنو؟ ان هذا لشیء عجاب، دا خو ډېره ته د حیرانتیا خبره کوي. لاړل، کله چې لاړل نو دوی یو قرارداد جوړ کړل، د ټولې مکې د قریشو سرداران او مسیران راولاړ شول، د بندیز پرېکړه یې وکړله. د رسول الله او د بني هاشمو ورته ویل یا به دی په لاس راکوو یا ټول جګړې ته ځان تیار کړي، یا په ټولو باندې بندیزونه لګوو، محاصره کوو. په دغه وخت کې اووم کال د په اووم کال کې ابو طالب پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ودرېدل، او په دغه وخت کې بني هاشمو کې یوازې علي رضی الله عنه، حمزه رضی الله عنه اسلام قبول کړی ده، او جعفر رضی الله عنه، جعفر خو هجرت کړی او حبشې ته تللی و. حمزه رضی الله عنه خو په دې لویانو کې ده، او علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په دغه وخت کې نو نبی علیه السلام چې مبعوث کېدل د 9 کالو، نو دا اووم کال ده، د اووم کال نو تقریبا یعنی چې ځوان د علي رضی الله عنه په دې وخت کې ځوان سوی ده، 14 کاله عمر ده. بالکل. نو بني هاشمو کې چې چا ایمان راوړی دغه خو ولاړ په نبی علیه الصلاة والسلام، چې چا ایمان ور باندې نو راوړی هغه ټول د کورنۍ په خاطر، د قبیلې په خاطر په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودرېدل. کله چې ودرېدل نو دوی شعب د ابي طالب باندې چې مشهور ده په مکه مکرمه کې وکنده ده، دې کندې ته ډېر داسې یو عجیبه ځای ده، دې ته یې ټول ولیږل. او کله چې دې ته ولیږل دوی چې کله دغه یو مادهیي خط جوړ کړل چې له دې سره به څوک ښېګڼه به یې نه کوي او ملګرتیا به یې نه کوي، کومک به ورسره نه کوي، مرسته به ورسره نه کوي. دغه ټول شیان په یوه ورقه کې ولیکل، دی په مکة المکرمه کې راځوړند کړل، راځوړند یې کړل. د بني هاشمو په خلاف باندې د ټولې مکې قریشو سرداران سره را یوځای شول، دای د بني هاشمو د رسول الله په خلاف باندې دا تړون وکړل چې نه به خوراک ورکوو، نه به چیښاک ورکوو، د خوراک بندیز، د چیښاک بندیز، شی به نه ور باندې خرڅوو، هر څه ور باندې بند کړل. دا په اووم کال د بعثت باندې دا تکلیف شروع شول. ابو طالب او څونه چې بني هاشم ټول په دې ځای کې محاصره شول. الله اکبر. دا د حج وخت نو، د حج موسم په دغه وخت کې به نو دی راغلل، د باندې به راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه په هغه وخت کې به دوی جګړه نه کوله، جنګ به یې نه کول، نو په چا به یې کار هم نه درلودل. ابو طالب هم د باندې راغلل، نور خلق به هم د باندې راغلل، نو په دغه شپو کې به د ځان دپاره یو څه شی واخیستل چې وس و طاقت به یې و، نو هغه به یې ورسره یوړل، بیا به ټول کال ګزاره ور باندې کوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه شپو کې راغله چې څوک به حج ته راغلي وو، د عربو مشرکین به حج ته راغلي ول، نو هغوی ته بیا دعوت ورکول، دعوت په دغه شپو کې ورته کول. بیرته چې به دا شپې پوره سوې، نبي علیه الصلاة والسلام ټول بني هاشم به دغه ځای ته، دغه شعب د بني هاشمو یا د ابو طالب ورته وایي، په دې کې به دوی محاصره ول. داسې وخت راغلل چې د دې ماشومان له لوږې نه دوی په مخ کې مړه سول. الله اکبر. داسې حال ور باندې راغلی و په دې بني هاشمو باندې چې څرمنې به یې وچې څرمنې د ځناورو به یې پیدا کړلې، بیا به یې دا په اوبو کې اچولې، بیا چې به دا لیک د دې سولې چې د زدوګلو به سولې، نو بیا به یې دا زدوګل تر څو پورې دوی معدې ته یو څه شی ورسېږي. دا تکلیفونه ور باندې راغلل، دا پریشانیانې ور باندې راغللې. بل وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 کاله دوی په دغه شعب د بني هاشمو کې دې ځای کې محاصره ول. نبی علیه الصلاة والسلام او بني هاشم هر څه ور باندې بند ول. 3 کاله. اووم کال باندې شروع شو، په 10م کال باندې دا پای ته ورسېدل. بشک. اووم، اتم، نهم، 10م یعنی 9م کال چې پوره سول، 3 کاله پوره سول، 10م کال شروع، دا بیا پای ته ورسېدل. د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم دغه 3 کلونه هلته سول. په دې کې د الله جل وعلا یو عجیب حکمت دا و چې په بني هاشمو خو له نبي علیه الصلاة والسلام سره ژوند او زندګي نه وه کړې. یوازې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه
او خدیجه الکبرى رضی الله عنها او رقیه او ام کلثوم او زینب او فاطمه الزهرا رضوان الله علیهن اجمعین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ول. نور خدا دی بني هاشم و چې څومره لویان او مسیران او کسیران ول دا ټول نبی علیه الصلاة والسلام دښمنان ول. دی نبی علیه السلام خبري ورسره نه منلې، دی نبی علیه الصلاة والسلام په خبرو باور نه کول. نو دی الله جل وعلا یو عظیم حکمت پکې دا و چې تر څو د بني هاشم او رسول الله لنږدې نه ور وپېژني. بشک ای بني هاشم دا محمد سیده د تاسو بني هاشم یو عادي انسان نه ده، دا د ټول بشریت لپاره پیغمبر ده، د ټول بشریت انسانیت لپاره د انس او د جن د حیواناتو لپاره رحمت للعالمین ده. تر څو الله جل وعلا د یو پیژني هغوی ته یو حکمت پکې دا و. بل په دغه بني هاشمو کې یوازې ابو لهب ملعون دی باندې ول، نور ټول بني هاشم الته محاصره ول د مکی د مشرکین ول، یعنی مسلمانان خو پکې بعضی وو لیکن دا ټول مشرکین د بني هاشم هم ټول الته ورسره محاصره ول. دی چا په خاطر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې ابو طالب کفار ته ورتویل مکی مشرکین ته سی والله یو نک به تاسو ته حواله نکړم دی محمد رسول الله. الله اکبر. په دغه وخت کې ابو لهب ملعون خو دی باندې ده، نبی علیه الصلاة والسلام سی بدی دی حج په شپو کې دی باندې راغلل او دغه مشرکین او حاجانو ته سی بیا دعوت ورکول، دغه ملعون تر به یې ورپسې ول، ابو لهب ملعون به ورپسې ول، هغوی ته به ویل ګورې ګورې د دې خبرې ونه منئ، دا د ښځې او د میړه په منځ کې جلا کړون راوړي، دا د ښځې او د خاوند په منځ کې بیلتون راولي، دا هغه ساحر او کوډګر او جادوګر دا خبرې به د رسول الله په خلاف ورته کولې. همدغه ملعون استغفر الله. د دې د مرګ واقعه به بیا وروسته درته کوم چې درته راسي ان شاء الله که د رب رضا. قدرمندو دوستانو لسم کالو چې دا محاصره ختمه شو. دا محاصره د یو څو کسانو هغه مشرکینو چې له ابي طالب سره یې قرابت درلودل، نو بعضی کسان دي چې هغوی د دې محاصرې د ختمېدلو دپاره لاس په کار سول. د چا د دې محاصرې د ختمېدلو دپاره لاس په کار سول. هغه کسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه محاصره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په اووم کال کې شروع و تر لسم کال تر سره پورې دې دوام وکړل. خو په دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د بني هاشم و دا سخي او دا حالات د خلقو ته معلومېدل چې څومره تکلیفونه او سخي او پریشاني و کې راګیر دي. نو په دغه وخت کې هشام ابن عمرو راولاړ سول چې بعضې ملګري له ځان سره پیدا کړي چې تر څو دغه د ابو طالب د کورنۍ د بنو هاشم د کورنۍ دغه تکلیفونه او پریشانیانې پای ته ورسیږي. د زهیر ابن ابي امیه المخزومي دا د ابو طالب خوریه ده. دغه اولنی کس ما تاسو ته وښودل هشام ابن عمرو یو داسو یو دا زهیر سول، دوی په پټه کې یو بل ته ویل چې راځئ داسې وکړو داسې وکړو، خو دا خبره دې ځای ته راغله چې د مکې د مشرکینو مخالفت یې وکړل او د دې تر څنګ پورې هغوی ته ویل چې دا د ظلم تړون ده، دا موږ په اوله سر کې هم نه ده منلی، اوس هم نه منو. خو دا خبره دې ته راورسېده چې یو وخت کې دوی په مکة المکرمه د حرم شریف په خوا کې ناست، دوی د حرم شریف په خوا کې د مکې مشرکینو سردارانو خپل ځایونه درلودل چې کله به دغه د سهار د لمانځه دا ټیم به شاوخوا په دې وخت کې به دوی ټول راتل د مجلسونو ته بې ځان را رسول، دلته به جرګې به کولې، دا ټول د کفارو مسیران به راتلل. نو په دغه وخت کې ابو جهل دا ټول مسیران چې د ځایونو ته سره راغلل د دې تړون په اړه باندې خبره وسوه. نو دغه هشام ابن عمرو ابن هشام ابن عمرو چې کله ابو جهل و خبره وکړه وایي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، دا ظلم ده و ابو طالب باندې ظلم روان ده. اوس په دغه وخت کې ابو طالب هم له دې محاصرې نه راوتلی ده او یو بغل ته په حرم شریف کې ناست ده. هغه په څه خاطر راوتلی وروسته یې قصه درته کومه. په دغه وخت کې
نو کله چې دغه هشام زهیر پسې اواز ورکړل، بعضې نورو کسانو پسې اوازونه ورکړل چې دوی په خپل منځ کې یو بل سره پوه کړي وو. نو په دغه وخت کې چې کله دا خبره وسوله نو د ټولو زړه ته دا خبره ولوېده چې دا خبره خو دا د موږ په خلاف باندې روانه ده. ابو جهل وویل چې دا خو د شپې د خلقو مشورې کړي چې اوس دا خبرې کوي. نو په دغه وخت کې ابو طالب ورباندې اواز وکړل چې ای ابو جهله ما ته مې وراره یوه خبره کړې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې ابو طالب ته وویل چې کاکا جانه تاسو نور مه خفه کیږئ، هغه تړون نور مات ده، نور مات سوی ده. دغه تړون چې دوی کړی و دغه د محاصرې او د نورو شیانو داسې په مکه کې راځوړند کړی و، الله جل وعلا په دې باندې هغه سپین مګتانه نه دي څه شی ورته وایي؟ سپین مېږیان پویا یا پویا خو د موږ تاسو بعضې کله پویا ورته وایي، بعضې داسې ښه نوم یې ورته اخلي. که د چا زده وي زر یې راته ووایه وینه شابوس وینه. دغه وینه الله جل وعلا په دې خط باندې مقرر کړي وو. دغه ټول شرطونه او خبرې یې خوړلې ولې چې په کوم ځای کې به د الله نوم و دی نه و خوړلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو طالب ته وویل وای کاکا جانه نور دا تړون ختمیږي او دا ختم سوی ده، چونکې دغه تړون چې دوی کړی ده دا په مکه کې دننه وینو خوړلی ده. یوازې د الله جل وعلا نوم پکې پاته ده چې چیرې د الله نوم پکې راغلی وي، ځکه دوی به بسمک اللهم دوی به داسې شروع کول لکه موږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو، دوی به ویل بسمک اللهم. نو د الله نوم چې به په کوم ځای کې راغلی و هغه به پاته و، نور ټول خوړلی و. نو ابو طالب ابو جهل ته آواز ور وکړل چې ابو جهل زم د لې راغلی یم، د ما وراره یوه خبره راته کړې ده، تاسې ټول راغونډ سئ، که د ما د وراره دغه خبره رښتیا سوه نور دغه د ظلم محاصره په موږ باندې ختمه کړي، او که چیرې دروغ سوله نو چې څه مو کول هغه وکړي له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو دوی ټول سره را یو ځای سو. ابو جهل ورته ویل چې دا خو بیخي بهترینه خبره ده، دا خو بیخي بهترینه خبره ده چې ته خبر یې او موږ پې خبر نه یو، موږ لیدلی دا دننه څوک ویني نه، دننه پکې بند ده او په دای په قسمونو لیکلی ده، دا یې په هغه لویو لویو وعدو باندې دا لیکلی ده. په دغه وخت کې چې دوی ټول ورننوتل چې وري دغه کاغذ خط دغه تړون یې راواخیستل چې ویې کتل هغه ټول وینو خوړلی و، یوازې د الله نوم پکې پاتې و. تکبیر الله اکبر ولله الحمد. تر دغه اندازې پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم هغه صداقت او رښتینولي دوی ته ښکارېدله، خو دوی ایمان ورباندې نه راوړل. اوس محمد رسول الله راغلی هم نه د کعبې ته، د کعبې دننه خط هم نه ده لیدلی، خو هلتې په شعب بني هاشمو کې هلتې خپل نیکه تره ته یې وویل چې دغسې واقعه پیښه سوې ده. هغسې راغلل چې دا شیان ولیدل، دا مخامخ الله جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا کرامت ورته ښکاره کړل، دا معجزه الله جل وعلا دوی ته ښکاره کړه. لغه بعد دغه محاصره ختمه سوله. کله چې دا محاصره ختمه سوله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دی باندې راځي، بني هاشم ټول دی باندې راځي، خپلو کورونو ته راځي، په خپلو کورونو کې دوی اړوي. له دغه نه وروسته لسم کال چې شروع سول، په لسم کال کې دې ته عام الحزن په اسلامي تاریخ او سیرت کې وایي. په دې کې ابو طالب وفات کیږي، په دې کال کې لسم کال کې د بعثت دی چې له هغه ځایه راغله لمریز کې، لمریز نه وروسته دی د اتیا کالو په عمر شاوخوا باندې دی وفات کیږي. بیا د دې ترڅنګ خدیجة الکبرا رضی الله عنها په دغه کال کې پسې وفات کیږي، چې دې کال ته په اسلامي تاریخ او په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم کې عام الحزن ورته وایي، یعنی د غمونو د پریشاني وکال. بیا په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکة المکرمه پرېږدي او د طائف په طرف باندې ځي. کله چې د مکې نه کفارو مایوسه کیږي د طائف په طرف باندې ځي. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام طائف ته ځي، په طائف کې هلته مایوسه کیږي، بیرته څنګه مکې ته راځي، نو د ابو طالب وفات او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې سفر او د طائف سفر، دا به انشاءالله په بله خپرونه کې چې وخت ډېر ضایع کیږي او له یو ساعت نه وخت اضافه کیږي، نو بیا هلته هغه خپرونه هم په یو ځای باندې نه راځي. نو الله جل وعلا دې وکړي چې تر دغه اندازې پورې مو ځان ورباندې پوهه کړی وي